السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې د بل چا د نمبر ټوټل ډیټیل معلوم کړئ. یعنې ملګرو تاسو ته په ناوله د نمبر باندې ټلیفون راځي او تاسو هغه سړی نه پیژنئ، نو د دغه سړي ډیټیل به تاسو څنګه معلوموئ؟ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. نو ملګرو دا ډېره اسانه طریقه ده، نو دغه ویډیو خامخا له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې یو بیا هم درته وایم که چېرته زموږ ویډیو لایک کړی نه وي ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ګوره ملګرو د دې لپاره به تاسو له ګوګل څخه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن نوم چې ده ملګرو پاک ډیټا ده. دغه اپلیکیشن به تاسو له ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ، دا په پلی سټور کې نشته. کله چې دغه تاسو له ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره نیو نمبر ویلکم ټو پاک ډیټا دغه رقم هغه تاسو اوکې کړئ. کله چې ملګرو هغه تاسو اوکې کړئ دلته تاسو ته زیاتره اپشنان درکوي، ډېر ښایسته ښایسته اپشنان کې شته. نو ګوره ملګرو نمبر ډیټیل چیکر ده، دغه رقم آل انفارمیشن ده، آل نیټورک هسټري ده، وابډا الکترونیک بیل چیک ده، دغه رقم جیز پرې موویز ده، لایو ټي وي چینل دی، دغه رقم ټیپ اینډ ټریکس دی. ملګرو زیاتره یعنې ډېر ښه اپشنان دلته کې شته، تاسو هر شی کې کولی سئ په دغه اپلیکیشن کې. نو ګوره ملګرو زه تاسو ته دا اپشن در ښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د یو چا د نمبر څخه د هغه ټول ډیټیل معلوم کړئ چې دا سړی څوک ده او د دې سړي CNC نمبر څو دی او دغه رقم دا سړی په کوم ځای کې اوسي. نو دغه رقم ګوره د دې لپاره به تاسو په نمبر ډیټیل باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په نمبر ډیټیل باندې کلیک وکړئ نو ګوره د دې لپاره به چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، اوس به دلته تاسو ته د نمبر ورکړي. ګوره ملګرو دلته اوس تاسو ته اول به تاسو یو څه انتظار ورته وکړئ، دا لوډینګ روان ده. کله چې ملګرو دغه لوډینګ پوره سو بیا دلته تاسو ته لوکیشن درکوي، په لوکیشن کې به تاسو نمبر ورکوئ. کله چې تاسو نمبر ورکړئ بیا به د هغه سړي ټوټل ډیټیل تاسو ته راوباسي. نو ولر به تاسو لږ انتظار ورته کوئ. نو ګوره ملګرو کله چې دغه دلته تاسو ته خلاص شو ګوره دلته تاسو اول دا رقم انټرفیس راړوي، د دې انټرفیس باره کې تاسو ته معلومات هم درکوي. نو ګوره ملګرو دلته به تاسو راشئ په لوکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لوکیشن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو نمبر ورکړئ، یعنې هر نمبر چې تاسو ډیټیل معلوموي هغه نمبر به دلته تاسو ورکړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه نمبر ورکړئ نو ګوره ملګرو ما خپل نمبر ورکړو، دغه رقم بیا به تاسو په دا پاینټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په پاینټ باندې کلیک وکړئ نو اوس به دلته تاسو ته لوډینګ راوړي. کله چې ملګرو لوډینګ راغلی ګوره دلته لیکلی دی چې دغه نمبر دی د دې سړي اول نوم چې ده او دغه رقم یې دویم نوم چې ده او CNC نمبر یې چې دی او دغه رقم ایډرس یې چې شو او نیټورک چې دغه ټیلینار ده. نو ملګرو په دغه ذریعه سره تاسو کولی سئ چې د ناوله د نمبر ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید خامخا یې ټول په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو یو بیا هم درته وایم که چیرې تاسو ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.